سلامونه دوستانو، دوه مهمه جملې جوړوم په الماني ژبه باندې د محبت جان په غوښتنه باندې. وایي په الماني ژبه باندې څنګه وایو، زه پخپله نه پوهېږم خو زه به ستاسو لپاره معلومات وکړم. راځئ چې زده کړو. اول زه پخپله نه پوهېږم، دا جمله داسې وایي: Ich weiß es selbst nicht. Ich weiß es selbst nicht، یعنې زه پخپله نه پوهېږم. او بله جمله وایو: زه به ستاسو لپاره معلومات وکړم، مګر زه به ستاسو لپاره معلومات وکړم یا ترلاسه کړم. Aber ich werde Informationen für Sie besorgen. Aber ich werde Informationen für Sie besorgen، یعنې زه به ستاسو لپاره معلومات ترلاسه کړم. aber وایي مګر، انفارمیشن معلومات، besorgen وایي ترلاسه کول. دوستانو تاسو هم کولی شئ خپلې پوښتنې په کمنټونو کې وکړئ، انشاءالله تاسو ته به جواب درکوو.